قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله د روغ جوړ به یاست. درنو لیدونکو، ګلو لالا تاسې شاید پیژنئ، موږ مخکې دوه درې ځلې ورسره خبرې کړې دي. اوس مې دلته په د ولایت خواته ولیدو چې د مرستې لپاره راغلی وي، عریضه یې دلته ولایت ته سپارلې وه، که چېرته مرسته راسره وسوه ده سره به نورې خبرې وکړو. دی په ډېر غربت کې ده، له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ده او سخت لاسنیوي ته اړتیا لري. که تاسې ورسره مرسته وکړئ انشاءالله زه په ډاډ سره درته یم چې تاسې یوه روپۍ به هم جای نیسي او خدای پاک به یې اجرونه او عوضونه درکوي. ولایت ته به شل وارې راغلی یم، نه مې په کور کې چای شته، نه غله شته، نه بل شی شته، نه لرګي لرم، نه زمونو مې راته ویلي یا یو سر لاچي شی خو راوړم، یا چې خو له هغه چې چیچې یا چې په نفس رسېدلي مازې پښې چې درته راوړم وضع به نو ولې دغه کوي. تاسې ما چې پیسې وینئ ما څه شی عاجل ما دي زه پښې چې درته راوړم یا یې راته راوړه کاږوله یا چې خو دې له چیچې نه چیچې مړه کړو داسې کې غوښه راته راوړه لاچي شی راته راوړه، نه وړو لرمه، نه غله لرم، نه لرګي لرم، نه یو شی لرم. زه وايي پې را روان ده په سړه ښار نه دومره پسې بلوم په دې کلا کې زه ځان وژو، بیا یې زکان راټول کړي بیا ور واچو، یو شی نه لرم، نه غله لرم، نه بل شی لرم. د سون توکې لرې؟ د سون توکې هم نه لرم، ولاکه دومره ښایي لندې لښتې مې شل مڼې مې وې هغه مې کټ کړي، هغه لښتې هغه کوو متوو بیا یې ورته ورچوو، شین چناران مې پرون رامات کړو هغه بلیږي نه. له خلکو دې غوښتنه څه ده؟ خلکو مې دا کومک دې را سره وکړي، زه غریب یم مسکین یم، تر بل ته نه شم ویلی، شرمېږم چا ته نه شم ویلی. ښه اتې مې دې خدای ناروار وي، الله مې دې ناروار وي. امین. اتې وروره زه څه درته ووایم، یو شی په کور کې نه لرم، ولاکه یو شی اوس دا څو وارې ولایت ته رالم پښو را رهي یم، شرنې چې پښو را رهي یم بیا ولایت ته را رسېږم کله نور دې څوک شته ګلو لالا چې کار وکړي؟ یو کنګلی بچی مې د شپږو کالو ده، یوه مې لور ده، یوه مې کډه ده، هغه کار نه شي کړی. زه سپین ږیری یم، په سترګو نه وینم، په یو شي کار نه شم کړی، سپین ږیری یم، څه وکړم؟ ګلو لالا واقعا مستحق سړی ده. ما یې کور هم لیدلی ده، یو ځل یې موږ کور ته مرسته هم وروړو د خبریال خیریه بنسټ له ادرسه. دی په رښتینې ډول مستحق ده او د تاسې لاسنیوي ته اړتیا لري. هیله ده تاسې ورسره مرسته وکړئ، که تاسې ډېره کمه مرسته وکړئ هم د ګلو لالا لپاره ډېر څه کیدی سي. انشاءالله د ژمي په دغو سختو شپو ورځو کې چې دغه 3-4 میاشتې سخت ژمی ده، د تاسې مرستې به وکولی سي چې د ده ژوند یو څه ورباندې ارام تیر سي، له ستونزو نه ورباندې خلاص سي. په دې هیله چې تاسې له ده سره او د ګلو لالا په شکل باندې په زرګونه نورې کورنۍ دي چې په افغانستان کې اوس مهال په دغو سختو شپو ورځو کې په دغو سختو یخنیو کې د سون توکي نه لري، له یو عالم ستونزو اقتصادي مالي دغو ستونزو سره مخ دي. د تاسې لاسنیوي ته اړتیا لري، هیله د تاسې لاسنیوی وکړي. ډېره زیاته مننه.